د اذان نیوز قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. په وروستیو کې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي وو. د دغه سیلابونو له امله ګڼ شمېر هیوادوال زیانمن مالي او ځاني زیانونه یې لیدلي دي. د ګڼ شمېر هیوادوالو کورونه وران شوي، څاروي یې وژل شوي دي او خپله هم ټپیان شوي او شهیدان شوي دي. په ټولو کې ډېر سیلابونه د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې راوتلي وو. د لوګر سیمه ییز مسؤلین وایي چې د تېرې ورځې له سخت اورښت وروسته د دغه ولایت په مرکز پل عالم، خوښۍ او محمد اغې ولسوالۍ کې سیلابونه راوتلي چې درانه ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. د لوګر د والي ویان عمر وایي سیلابونو تر ټولو ډېر زیان په خوښۍ ولسوالۍ کې اړولی ده چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 20 کسان مړه، 30 ټپیان او 4 نور نادرکه شوي دي. هغه زیاته کړه چې سیلابونه په یادو ولسوالۍ کې 3000 کورونه هم نړولي دي او 2000 څاروي هم مړه کړي دي. د وایي ولایتي ادارې په هلو ځلو تېره شپه سلګونه کورنۍ د سیلابونو له سیمو څخه خوندي سیمو ته ولېږدول شوې او په پام کې ده چې د سیلابونو له امله زیانمن شوي کورنۍ د خوښۍ ولسوالۍ مقام ته څیرمه په یو کمپ کې ځای پر ځای شي. بلخوا د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د تېرې ورځې له ورښت وروسته په لوګر، میدان وردګ، غزني، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې سیلابونه راوتلي خو د سر زیان په اړه یې څه نه دي ویلي. د لوګر په خوښۍ ولسوالۍ کې په سیلاو کې بند کسان د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ د سیلاو له شره وژغورل شول. دغه کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په هوایي چورلکې پورته. دغه سیلاونه د هیواد په نورو سیمو کې هم راغلي دي چې ډېر زیان یې په لوګر ولایت کې اړولی ده. او درانه سیلابونه راوتلي چې له امله زموږ لسګونه هیوادوال شهیدان او ژوبل شوي دي. ګڼ کورونه اوبو لاندې کړي، ډېری زراعتي ځمکې تخریب شوي او ګڼ زیانونه یې اړولي دي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولو قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره ژوره خواشیني څرګندوي. متضررو کورنیو او متعلقینو ته یې له الله تعالی جل جلاله څخه د صبر او زغم هیله کوي. شهیدانو ته جنت الفردوس او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کوي. اسلامي امارت ټولو اړونده ادارو او مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې له مصیبت ځپلو سره هر څه ژر د خپلو امکاناتو سره سم مرستې او همکاري وکړي. دغه راز اقدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې دشتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې اقدم بدې وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې ستا وسا ژوند دلته کلکو